الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شريف وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات علماء کرام او د دې مجلس شرکاو اندرون د جامع پچار دیواره کې با حیا طریقې سره مستوراتو ناستو مستوراتو مهربانه الله دې زموږ استاد دا مجلس خپل عالی دربار کې قبول و منظور وګرځي بہتر نتائج دی وربانے اللہ مرتب فرمائی
او داسې قسم مجالس په هر ځای کې چې وي لوی الله دې د تمام عالم دپاره د خیر او حفاظت او د امن او برکت کامل ذریعہ وګرځي. الحمدلله ثم الحمدلله. زمونږ ستاسو دا علاقې هغه مهنت سره آباد دي، کم مهنت سره د باری تعالی د طرف نه چې د خیرونو برکتونو راتللو وادي دي. د بنینو مدارس واړل وي، او د بناتو مدارس او جامعه الحمدلله که زه داسې ووایم نو دا به مبالغې نه کار اخیستل نی چې د هر کور بلکې د هر دویم دریم کور په سطح باندې الحمدلله ثم الحمدلله د الله د خسته کتاب د محمد عربي صلی الله علیه وسلم د مبارک و احادیث و خدمت کیږي. الله دې مزید ترقی ورته نصیب کی، الله دې حفاظت وکړي. دا مهنت یو داسې مهنت دی چې د کم دور خلکو ور سره نسبت استوار ګرځېدلی دی او د کومو خلکو تعلق ور سره پیدا شوی دی، عربو کې، عجمو کې، اعلا کې، ادنا خلکو کې، د نارینو د زنانو، د مالدارانو د غریبانانو، د تورو د سپینو، روغو اندامونو والو خلقو، کندمو اندامونو والو خلقو، قسم په الله هغه خلق الله چمکاولی او د دنیا د امن او حفاظت چین سکون والا زندگی مرته الله نصیب کړی ده. د قبر او د آخرت وعدیم دی ورسره. امام شافعی رحمه الله ائمه مجتهدین و ائمه اربعو کې دي. محمد خپل نوم دی. ډېر مزیدار مقوله ده. سیستم شته دی، اسانه ده. اغي فرمای من اراد الدنيا فعليه بالعلم ومن اراد الاخره فعليه بالعلم ومن ارادهما معا فعليه بالعلم. که څوک د دنیا د سيزونو پامتدار وي او د دې تر ترلاسه کولو کوشش او فکري، نو د علم دوستانه بغیر بل چاره نشته. د الله د کتاب سره د خسته دین خسته تعلیمات سره دی خپل نسبت برابر کی، خپل تعلق دی استوار وساتي. دنیا د دنیا جون به الله خسته کی. حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بلکې کده هغینا مخکې لاړ شو په حضرات انبیاء کرامو کې
دغه دوه سلسلې روانې وي، د مالدارانو پیغمبرانو، د غریبانانو پیغمبرانو. داسې پیغمبران چې الله د انسانانو حکومت خوسکي چې په پیرانو باندې، په هواګانو باندې، په پرند چرند باندې هم ورته حکومت ورکړو. او داسې لوی معجزې ورته الله ورکړي چې دغه حیواناتو د پرند چرند په خبرو باندې به پوهېدم. او دې نبی د نبوت د علم سره سره دومره لویه بادشاهي بل طرف ته که وګورئ په دغه انبیاء والا سلسله کې هغه انبیاء چې د هغوی خپل کور هم نشته، انتهایی غریب و فقیر، ټول عمر کله یو ځای کله بل ځای کله بل ځای. دا الله انسانیت والو ته ښیي دغه دواړو قسمو هستو په باره کې دغه واسطې سره چې وګورئ که یو نبی داسې بادشاهي مې ولا ورکړې ده چې په هواګانو باندې بادشاهي ده، الله ته ځان رسول والا لار کې دغه بادشاهي دغه خلافت دا حائل واقع نشه، دا آړ واقع نشه. بل طرف ته دا خبرم خی چې وګورئ یو غریب نه غریب انسان هغه ته د نبوت لوی درجه او لوی مقام ورکړ. دغه نبی دغه غریبه سره سره الله ته ورسېد، 100% کامیاب شو. د تمام انسانیت ته الله د انبیو په لین کې دغه دوه خبره ورکړ چې غریبانان او مالداران دا باندې اونه ګرځي چې زه ډېر غریب وم، ځکه ستا د قرب و نزدېکت والا لار مې اختیار نه کا. مالدار دا باندې اونه ګرځي چې زما ډېر مشاغل او مصروفیات وو او د هغې د وجې نه زه پاتې شوم، تا ته درونه رسېدم. رب دغه ګیلي او دغه بانو ختمولو دپاره انبیو کې دغه سلسله دغه رنګ د محمد عربي صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو کې دغه سلسله الله جاری وساتله. ابو ذر غفاری، حضرت بلال حبشی، شیخ الحدیث حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین، سلمان فارسی، صہیب رومی، دا ټول غریبانان صحابه کرام. بل طرف ته وګورئ حضرت جابر ابن عبد الله، عبد الرحمن ابن عوف، ابو بکر صدیق، عثمان غنی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. دا مالداران صحابه کرام دغه ټول د امت اول طائفه او جماعت الله دې راضي شي. د اولیاء سرداران 100% دا خبره صحیح ده چې الله ته رسیدو ولا لار کې د غریب صحابي د پاره غریبي، د مالدار صحابي د پاره مالداري رکاوټ او حائل واقع نشي ورسېدو. د انسانیت والو ته الله داخل قرب قیامت راتلون کو انسانانو ته الله دا خبره خی چې تاسو د الله د دین سره لګاو محبت، تعلق او دا نسبت دا جوړاو اوساتئ چې الله ته ورسئ. د سفر په حالت کې، د حضر په حالت کې، د صحت په حالت کې، د بیماری په حالت کې، پر ټولو حالت په اوړي کې، په جمی کې، په خزان کې، په بهار کې، په شپه کې، په ورځ کې لویه مهرباني مونږ ته سره الله کړی ده. نو امام شافعي رحمه الله به فرمایل من اراد الدنيا فعليه بالعلم ومن اراد الاخره فعليه بالعلم ومن ارادهما معا فعليه بالعلم.
څوک چې د دنیا د سيزونو در ترلاسه کولو حریص دی پامتدار دی نو علم نه بغیر علم دوسته نه بغیر بل چاره نشته د آخرت د جون د استوار ګرځولو خسته ګرځولو حریص دی د علم نه بغیر بل چاره نشته د دې دواړو د دنیا او د آخرت د دواړو جوړول غواړي بیان د علم نه بغیر بل چاره نشته نو حقیقت عمده ده چې زمونږ استاد لوی مهرباني لوی الله کړی دا جهلای عرب د جاهلیت په دور کې چې د بے انصافه او د ظلمونو والا رویه اختیار کړی و او جون به تیرولو په معاشره کې مختلف قسم ظلمونه مختلف قسم بے انصافه د وینو تویول د یتیمانو حقوق لاندې کول کندو سره ظلمونه کول جواره شراب خوره قتل و غارت ډاکی رهزنه د هغې په خمیر کې اخلي د خپل نوکر چاکر او غلامانو زیر دس کسانو سره لوی بے انصافه تر دې پورې چې د یو غلام نبا ادنا لغزش وشو څه قدرې کوتاهي به ترې نه وشو پنجرې او په هغه پنجرو کې به زمري او اوږي شرمخان ساتلي دغه ادنا لغزش کولو والا خادم او غلام او نوکر به رونی و لاسونه خپې به ولا اوتړل او د اوګو زمرو شرمخانو هغه پنجرې ورو کولوک دی ورته په ډنګ ډوله ور لړک ور پسې رابنک او دغه ظالمان دغه سخدل انسانان مالکان دی ورته بهر ناست خندل و قتل و مسخري و کولی دغه کمزور او ضعیف ادنا لغزش والا غلام او خادم باندې وا دغه وګي شرمخان او زمري راغون شو او بوټه بوټه وک تالابونو کې مېز ماران او لړمانان ساتلیو په کندو کې او په تالابونو کې مې دغه سيزونه محفوظ کړی کله به د خادمو د نوکر نه ادنا لغزش وشو کوتاهي به وشو خپل سونه ولا او تړل په لته باندې به هغه ته ور دیکه کور لړ وک ماران لړمانان به پراتو شو ټکونه ولا ور کول دی ورته خندل د ژوندو سارونه د ګډو ګډانو نه په چون باندې داغي د لمونو نه ټوکړي کټکولې او هغه به خوړې د اوخانو کوهانو نه به هغه نه به په چړو باندې بوټه را جدا کې هغه به خوړې د ظلم د پاسه ظلم د زنانو سره مختلف قسم ظلمونه او دغه خلکو سوچ داو چې دا خدای لاس خیره دی دا خو یو انسان نما حیوان دی زمونږ د خدمت لپاره پیدا شوی دی دا خو د خپې پیزار او چپل دا د شیطان مور ده دا د شیطان ایجنټ دی دا د فساد جرړه ده دا د زنانه په باره کې دغه خلکو هغه سوچ هغه وینا سړی حیران پاتې شي په داسې نازکو حالاتو کې محمد عربي صلی الله علیه وسلم تشریف قسم په الله د معاشري ضعفا کمزور ته یو اوچت مقام ورک
د یتیمانو د حقوقو، د کونډو د حقوقو، د غلامانو د حقوقو، د مستوراتو د زنانو د حقوقو. علمبردار پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټولو د انسانیت په هر شعبه کې د ټولو انسانانو د حقوقو نشاندهی کامل طریقې سره فرمایله. دغه خلکو د زنانو د عدت موده هغه یو کال حساب کړی و او یو کال پورې یو کوټنۍ کې به بند کی او د صاحب پایلو لپاره لږ سکدرې خوراک سکاک به ورته ورکول، هیڅوک به ورته نه پرېښوده، نه به دا بهر ته را پرېښوده. د دې زنانه نه به چونکې د دې په نظر کې وقعت نو مقام نو د حیواناتو نه هم زیاته بدتره ګڼله، نو دا رویه ورسره اختیار کړه. شپې ورځې بیا سبا کولې په دغه خپلو کپړو کې خیره نه خچنه سپکې به ورکې وشوې، نوکان به یې غټ شو، بدن باندې به خیرې راغله، بدبویه به شروع شو. یو لویه شیشک او بلا به ترېنه جوړه شوه، بدن به یې زهریله وګرځېده. کال به پوره شو، چې کال به پوره شو د دې عدت به هم پوره شو. نو د عدت پوره کېدو علامه او نښه د دغې خلکو دا ګرځولې وه چې بیا به مخکې یو ورکوټې غوندې حیوان مثلا پیشو، کونتره، چرګه، څه چې ورته وایي هغه حیوان به دننه کمرې ته ورته ورپرېښو، کوټنۍ ته به یې ورته ورپرېښو. هغه حیوان به د هغې بدن سره ولګېدو دومره زهریله بدن چې هغه حیوان به مړ شي. دا زنانه به بهر ته راووته، دی به وله د اوښانو د ګډو چیلو پچې هغې نه ډوباګان او شکرۍ ډکې کړې وي او بیا به دغه شکرۍ یې ورته په سر کړه او دا زنانه به د کور په صحن کې روانه وه او خپلو لاسونو سره په سر ډوبانه او شکرۍ نه مې پچې یو خوا بل خوا ته لړکولې او روانه به وه. دا د دې د عدت د پوره کېدو علامه او نښه. د محمد عربي صلی الله علیه وسلم د بعثت د وجې نه د دې ښایسته کتاب د ښایستو تعلیماتو په وجه قسم په الله دغه زنانو ته چې دغه خلکو په نظر کې د هغې هیڅ مقام نه، الله یو لوی مقام ورکړ او وی فرمایل دا مور ده، دا خور ده، دا لور او بچی ده او دا د جون ښایسته ملګرې اهلیه او زوجه ده. د دې څلور قسم زنانو په معاشره کې د دې اوچت مقام یې وښود. دا مور ده، دې ته به د مور په سترګو باندې ګورې. همدا یو سړی په دې یو مجلس کې ناست دی، دا څلور قسمه زنانه د ده مخه کې دي، دی به د مور ته شاري ورته وي د مور په سترګو باندې به ګورې، د خور ته به د خور په سترګو ګورې، همدا یو سترګې دي. او د لور ته به د خپلې کشرې او د خپلې لور په سترګو باندې ګورې او اهلیې ته به زوجې ته به د زوجې په سترګو باندې ګورې. د کور بادچاڼه یې وګرځوله، دا د کور وزیر اعظم ده، بادچاڼه ده. د خپل شوهر او سختن د حقوقو خیال وساتي، د خپل شوهر او سختن د کور خیال وساتي
او د خپل اولاد صحیح تربیت وکړي. یو لوی اعزاز د کور په چار دیواره کې د زنانه ته د خسته دین ورکړه، د خسته کتاب ورته ورکړه. دا مور نه د دې د حقوقو خیال وساته. یو صحابي راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي، اے دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم، من احق بحسن صحبتی، پدې خلقو کې پدې انسانیت کې دنیا والو خلقو کې زمان د خستا مرګرتیا زیات حقدار او لایق سوق دي. چا سره د خسته جون د خسته رویه اختیارولو او شپورز او سبا کولو خیال وساتم سوق حقدار دي. صحابه ندی الله راضي شي کدا صحابه کرام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په مختلفو موکو کې دا استفسار او سوالات نوې کړي. نن په خدای خبر مونږ تاسو په کومه کنده کې پراتو. لوی الله تاسو جماعت د محمد عربي صلی الله علیه وسلم هغه دور کې هغه د پاره پیدا کړ او داسې جماعت برابر کو جوړ کو چې د هغې په زړونو کې داسې به ووایو د تمام انسانیت تا قرب قیامت راتلونکي انسانیت د هغې د هغه سوالاتو اشکالاتو هغه ټول لینونه د دې په زړونو کې واچول. هغې ټیم په ټیم تپوسونه کوي، انسانیت ته لار کولاویږي، مسائل اسانیږي. من احق الناس بحسن صحبتی، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل امک، ستا مور ستا د خسته جون تیرولو زیاته لایق او حقدار ده. د دې سره خسته زندگی تیروا، د دې د حقوقو خیال ساته. څومره ستا په وس کې وي څومره ستا په مټ کې زور وي، ټیک شو. بیا تپوس کوي ثم من، بیا ورته وفرمایل ستا مور. دریم ځل بیا تپوس کوي ثم من، بیا پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ستا مور. بیا په څلورم ځل بیا تپوس کوي صحابي، پیغمبر اسلام ورته په څلورم ځل وفرمایل ستا پلار. د مور یو لوی مقام دا د خسته دین. دا هغه زنانه چې د معاشرې د جهلای عرب د معاشرې هغه پریوته سیز وو. هغې به ویل دا د کور د معمولی نه معمولی سامان نم زیات فیدې والا سامان نم زیات ښکته سیز دی. روکې کا دا د لاس خیره دی، دا د خپې پیزار دی. زه به داسې ویم بلا مبالغه د تحت سران لاندې طبقې ته دا رسولې وه. قسم په الله د خسته دین، د خسته کتاب، د خسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیماتو دغه زنانه د تحت سران لاندې طبقې نه راواغسته، د سوریا ستوري نه بر ورسېده. دا مور د مور. یو صحابي راځي د جهاد په لین کې د تلو او د شرکت اجازت غواړي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو والده د حیات ته مور د شته ژوندی ده او جی د خدمت په لین کې نور څوک د خدمت په نظر باندې نه راځي نشته. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل د دې خپو سره پیوست شه، د دې قدمونو سره پیوست شه، فثم الجنه، دغه کې جنت دی. د دې قدمونو لاندې جنت دی. وګورئ د کوم ځای نه راواغسته کوم ځای ته ورسوله.
حقیقت ته چې د خسته دین کلی اصول وضع کو او د هغې ته جون تیرولو والا انسانان د په لنډو لنډو لارو باندې زما عزتمندو لوی الله ته رسیږي دا د هغه قرب و نزدېکت لارې دي چې الله زموږ او ستاسو دپاره برابرې کړي دي زموږ او ستاسو د کامیابولو دپاره برابرې کړي دي یو حدیث قدسی دی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمایي الله جل مجده فرمایي خلقتکم لتربحوا علی تاسو مې دې دپاره پیدا کړي چې تاسو ما سره ګټه وکړئ والله العظیم موږ تاسو ګټه دپاره پیدا کړي یو تاوان دپاره نه یو پیدا کړي دا د نزدېکت د قرب و نزدېکت والا لارې لنډې لنډې لارې لوی الله موږ تاسو ته برابرې کړي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومه زندگی تیرول عملی شکل کې دغه مشفق پیغمبر دا خی انسانیت ته د خپلو لورګانو سره کوم جون تیرول تاسو به حیران پاتې شئ فاطمه الزهرا رضی الله عنها هغې سره دومره محبت دومره مینا چې کله په سفر باندې تله وتل به هم د هغې د کور نه و کله به چې د سفر نه واپس رال یعنی اخر وتل به د فاطمه الزهرا د کور نه اول راتلل به د فاطمه الزهرا اوس عملی شکل کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مستوراتو د دې صنف ضعیف د دې کمزوري مخلوق هغه حقوق مونږ تاسو ته د هغې نشاندهي کوي هغه بلکې خی په خپل عملی شکل سره انسانیت والو ته او حقیقت دا دی چې د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم جون مسلمانان خو سکه خپل خو سکه چې پردیم مني اغیارم نن داوي بېمانم داوي چې دغه رنګ اخلاق والا دغه رنګ بهترین تعلیمات ورکولو والا هستی ٹھیک شو د جنگونو پلین کې که وګوري دغه رنګ لوی جرنیل په انسانیت کې نه دی تیر شوی په هر شعبه کې په هر پهلو کې الحمدلله ثم الحمدلله انسانیت ته یو زبردست سبق او درس ورکړ نو وی فرمایل چې دا مور او دا ستاسو حقوقو او ستاسو خسته جون تیرولو زیاته حقدار ده د مور او پلار مخته قتل د مور او پلار مخته قتل د دې کتون کې بچی د پاره د دې کتون کې بچی د پاره د یو قبول شوی حج او عمره ثوابونه الله صرف په دې کتو باندې د په عمل نامه کې دي څومره لوی اعزاز دلته کې دی بل طرف ته بل پهلو او سایډ چې وګوره د دې بچی لپاره څومره لوی شرافت او کرامت صحابي تپوس کې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه اعزازي او انعامي ثوابونه دي ښه د دې بدا مطلب نه چې ورځکه خیر حج مې او شو د مور پلار مختبه وګورم بس سحر غرمه ما غم تنه هر درې ټیمه مو ته ګورم ټیک شو کنه نه دا اعزازي او انعامي ثوابونه دي چې لوی الله د مسلمانانو ته داسې وړو کارونو باندې عملونو باندې اوچت درجه او اوچت ثوابونه الله ورکوي صحابي تپوس کې یا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کدا قتل بار په اوشي نو بیا وی فرمایل د الله خزانه ډېر پاکیزه او ډېر وسیع دي په بار کتو سره د دې کتو بار مطلب دا نه چې تکینی لاړ شو بیا را شو دا قتل اوشي نو په دې بدر کوي نه په دې مجلس کې په یو مجلس کې یو نظر دیو کو بیا د سترګې ښکته کې واړول بیا دې کو دا بل نظر شو بیا دې بل نظر کو بیا په دې یو مجلس کې دا بار ورته مخ اړول ګرځول سترګې اغیت باندې د شفقت نظر اچول د هر یو نظر باندې نوې د حج د قبول شوی حج او عمره ثوابونه الله ورکوي مونږ به داسې پوښو چې په تمام کائنات کې په تمام عالم کې
څومره مخونه دي د خستو مخونه دي او که د بدرنګو مخونه دي د خپلو مخونه دي او که د پردو مخونه دي قسم په الله که په هغې کې دا ثوابونه شته څومره ثوابونه چې د انسان د مسلمان د مور پلار ټیک شو زه به بله یو لهجه اختیار کړم د بوډا او بوډۍ مور پلار په دغه ګونجې او د ضعف او کمزورۍ د وجه نه کمزورو مخونو کې کتو ته کوم ثوابونه دي داسې ثوابونه په تمام عالم کې د اس حسین یا قبیح خستو بدرنګو ټیک شو د اچا مخونو کې دا ثواب او د اجر دا وادي نشته دا سیوا د مور او پلار دا دومره لوی اعزاز دا شارع ورکړي الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ ستاسو خسته دین دی ښکلی دین دی د هر چا د حقوقو نشاندهي وفرمایله دا د مدارسو دا د درس و تدریس دا د علماو د طلباو د معلماتو د طالباتو د دې ادنا محنت او مشقت ټیک شو د دې ستړي د هغې هغه ثمره ده الله دې مزید ترقي ورته نصیب کړي او مهربانه الله دې حفاظت وکړي او دا مهرباني بالخصوص دې علاقایي سطح باندې زموږ ستاسو د سړوزو مسیزو بره سړوزو د درې څلور کلي الحمدلله د دې مضافات او خوږشه علاقې چې د کم لوی نعمت او فرزون سره لوی الله مخ کړي دي الله دې دا ترقی مزید نصیب وګرځي او مهربانه الله دې حفاظت وکړي او دا مهنت د دې علاقې والو لپاره بالخصوص او تمام عالم لپاره بالعموم مهربانه الله د خیرونو او برکتونو او د حفاظت کامل ذریعہ وګرځي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين دا غزه خیال موږ ساتو